أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. مخکې الله پاک دوه ډلې ذکر کړې. یوه ډله د مؤمنانو چې د هغو دپاره بخښنه او ډېر لوی اجر دی، او دویمه ډله د کافرانو. وس الله پاک دغه عامه ډله د دې بیان کوي که هغه د کافرانو ده او که هغه د مشرکینو ده او که هغه د دین علاوه د نورو خلقو ده، خو چې دا صفت په هغو کې چې الله پاک فرمایي افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا پس هغه څوک زین له سوء عمله چې ښایسته کړی شوی وي هغه ته بد عمل ده فرآه حسنا، نو پس د یینې هغې لره ښایسته. یعنی دغه حق بیانونکی او په حق باندې ولاړ کس، او دویم هغه کس چې هغه بدی هم کوي او دغه بدی دا دته ښایسته عمل ښکاري، نو دا دواړه چېرته برابرېدی شي. نو اوس الله پاک فرمایي چې فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، یقینا الله پاک گمراه کوي هغه چا لره چې وغواړي، ويهدي من يشاء او هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي. نو عام طور باندې د انسان ذهن ته یو سوال راځي چې الله پاک څوک وغواړي گمراه کوي او چې څوک وغواړي نو هغه ته هدایت کوي. نو بیا دا انسان الله پاک نیسی په سره، دا خو خدای وغوښته دی گمراه شو، نو الله پاک ولا عذاب بیا ولي ورکړي. او دا کم چې په هدایت باندې دی، په نیغه لار باندې دی، نو خو خدای وغوښته دی په هدایت باندې شو، نو ده خو څه کمال رانغی، نو ده دپاره ولي دا دومره نعمتونه او دا دومره سهولتونه او د آرام ځای او د خوشحالیانو ځای. نو مخکې په سوره کهف کې الله پاک ذکر کړی، او دغه شانتي په سوره هود کې هم د دې ذکر شوی دی. په اصل کې د الله پاک د انسان دپاره یو اختیار ورکړی دی د دنیا په کارونو، یعنی کلی اختیار انسان ته نشته، خو په بعضی کارونو کې الله پاک انسان اختیارمند کړی. هغه دا چې تاسو څومره کسان قرآن مجید ته ناست او موږ دا څومره کسان دلته حاضر دي، دا موږ په خپل یو اختیار باندې ناست، یعنی موږ غوښته دا چې موږ دې قرآن ته کښېنو، نو الله پاک موږ لره دې کښېناستو هغه توفیق راکړي. که زمونږ دا اراده او نیت نه وی نو الله پاک به دا توفیق هم زمونږ نه اوچت. دغه شانتي د دې ایمان راوړو دا هم د انسان اراده او د نیت، چې کله د انسان دا نه نو الله پاک توفیق هم د دې وایي. نو الله پاک انسان ته یو اختیار ورکړی دی چې دا دواړه لارې الله خوري.
دا انبیاء الله پاک را لېږلي دي آسماني کتابونه الله پاک را لېږلي او دا لارې الله پاک واضحه کړې دي او د دې نه علاوه الله پاک چې دا کم نظام پیدا کړی دی او بیا د دې نه علاوه د انسان د خپل وجود الله پاک په کما طریقه کار باندې پیدا کړی دی نو په دې ټول کې د الله پاک د وحدانیت دلایل او دغه انبیاء بیا خدا لاره انسان ته ښوولې ده او دغه لارې داسې همواره کړي او برابر کړي ده لکه په دې عامو زیګونو کې دا رولونه چې وشي د دې پہچان څومره په اسانه کېږي که یو ډریور هغه بالکل قمقل هم وي خدای دا روډ پېژني چې دی معمولي هم دې ته خیال کوي نو دی د دې روډ نه بل طرف ته نه ځي نو دغه شانتي انسان ته الله پاک دغه لارې دا ښوولې دي چې دا لار دا ستا د بچاو او دا لار دا ستا د هلاکت نو اوس الله پاک اختیار ورکړي دواړه لارې تاسو ته وښووې شوې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وڅوک چې غواړي ایمان دې راوړي او که دی غواړي کفر دې وکړي الله پاک وایي زما په خدایۍ کې په دې هیڅ فرق نه راځي خو که ایمان یې راوړو او د دې موافق د خپله زندګي تېره کړه نو دی به خپل ځان هغه په فایده کړي او که کفر یې وکړو او زما د احکاماتو نه بغاوت یې وکړو نو د هغه دپاره بیا ما بل ځای تیار کړی دی انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا د دپاره مې بیا هغه سخت حالات او هغه سخت زیږی هغه تیار کړی او که نیک اعمال یې وکړو نو لهم مغفرة واجر کریم د دو دپاره بخنه ده او لوی اجر دی د الله پاک په نسبت او چې د دغه اجر او د بخنه د دې تعلق د انسان د هغه حالت سره شروع کیږي د سينو چې دا به صرف په قیامت چې کله د انسان د دنیا د زندگی د ختمېدو ته راورسي او د روح د قبض کېدو د پاره فرشتي راشي نو دغه فرشتي به انسان ته په دغه ټیم کې وایي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون دا فرشتي ورته وایي او الله پاک فرمایي چې هغه کسان چې دو دا خبره کوي چې زموږ رب الله پاک ثم استقاموا بیا په دې خبره باندې دو مضبوط او ټینګ ولاړي یعنی ردی موافق دو اعمال کوي نو چې کله د مرګ وخت راشي تتنزل عليهم الملائکه فرشتي دا ورته راځي او دا فرشتي به ته وایي الا تخافوا ولا تحزنوا چې یریږمو کم حالات چې مخې ته را روان دي د هیڅ یره مه ځکه دغه حالات دا یقینا چې د یری انسان د کمو شیزونو او په کمو حالتونو کې چې یریږي نو عام طور دا درې حالتونه داسې دي چې دا د انسان د پاره د یری یو تنهایی دا د انسان د پاره د یری حالت چې هیڅ په نظر نه راځي او بالکل د اکیواز او دویمه تیاره چې هم تنهایی شي او هم تیاره شي یقینا چې د یری حالت دی کنه یو سړی د صرف پدی ودان او روغ زګی کې ری جمعات کې په تنهایی کې आवाज کې نه دشي او درم اجنبیت ناشناواله چې ناشنا زی چې سنه پیژني او نه انسان په نظر راځي او هم هر طرف ته تیار نو دا درې حالتونه د انسان د پاره دا د یری او د خطرې دي او بیا په انسان باندې د درې وړه حالتونه په یو ځای جمع کیږي چې په قبر کې هم تیاره ده هم تنهایی ده او هم اجنبیت ناشناواله څوک دغه ځکه سره واقع فرشتي وته وي الله تعالی هیڅ یره مت
او د دنیا کم څه چې پاتې کیږي بچی دي خپل خپلوان رشتہ داران مال وغیرہ دا شیزونه نو هغه ورته وایي ولا تحزن په دې د دې هیڅ غم مکوه او بیا ورته وایي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او خوشخبری او زیره واوره په هغه جنت سره چې ستا سره وعده کړی شوی وه په قرآن مجید کې او د انبیاو په واسطه او بیا ورته دا فرشتې ووایي چې موږ ته هم داسې د ناشناوالي په نظر مه ګوره نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة موږ په دنیا کې هم ستا سره ملګري په دې اوږو باندې ستا سره په هر ټایم موږ حاضر وو خو چونکې تا ته په نظر نه راځي نو په دنیا کې دې هم ملګري وو وفي الآخرة او په آخرت کې هم موږ ستا ملګري ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون الله پاک وایي ستاسو دپاره به هغه څه وي چې ستاسو زړه هغه غواړي یعنی د هغې لا تاسو په ژبه باندې الفاظ هم ندی ذکر کړي خو چې په زړه کې خواهش کم راغی هغه به هم وي ولکم فیها ما تدعون او کم شی چې طلب کوئ هغه به هم وي ستاسو نو الله پاک فرمایي چې فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء یقینا الله پاک هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي نو دا غوښتل داسې دي چې د انسان له الله اختیار ورکړي وس کده اراده لري د دې خبرې نو الله پاک وسره توفیق شامل حال او کده اراده نه لري رسره د دې طرف ته رسره رجوع نه کوي دې طرف ته رسره خیال نه کوي نو الله پاک فرمایي ويهدي الیه من ينيب الله پاک هدایت کوي هغه چاته ينيب چې د راګرځي الله پاک طرف ته د رجوع کوي الله پاک طرف چې رسره څوک الله پاک طرف ته راګرځي نو ځان محتاج خدای ته نه حسابي ځان د الله پاک بنده نه حسابي او د خپل ځان خدای حسابي الله پاک دې څخه خلکو ته کم ځای هدایت دغه الله پاک په دغه گمراهۍ کې بیا نو دغه گمراهی او دغه بد عملونه دار د لپاره بیا شي نو الله پاک فرمایي چې دغه عملونه فرآه حسنه د تخیسته ښکار شي دا وجه زجی سکول لدینه خو نه کاربل نشته هم دغه کارونه دي چې دا درې او جو تاسو بډیر په دنیا کې نه چې هر قسمه ناروا منګه کو اغیله منګه یو ظاهری تصویر جوړو یو نقشه ولا مل جوړو چې هغه نقشه منګه پېښ کو نو هغه منګه دومره په صفای باندې پېښ کو چې دا هغه نوم منګه کیدو چې دا خدای خدمتګاران رفاهی کارونه والے لکه دا وړي نیک خلک ته دو خلاري جوړي کوسي جوړي خلق له کویانو باسي د خلقو خدمت کوي خلک هسپتالونو ته رسي لیکن پدې کې دنه چې ردو کم منشور دي نو هغه په ګوړه کې ځه نو الله پاک خو دې په بنیاد باندې عالم نو الله پاک وایي دغه کارونه دوی ته ښایسته ښکاري لیکن دغه کارونه د ردو دپاره د هلاکت نو الله پاک فرمای فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء یقینا الله پاک گمراه کوي هغه چاله چې وغواړي او هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي او بل ځای الله پاک فرمای كذلك نطبع الله على قلوب الكافرين چې مهر لګو الله پاک وای مونږ ته ردو د اعمالو په سبب او په وجه او د کافرانو په زړونو باندې منګه مهر لګو ورې هغه په خپل کار باندې ټینګ ولاړ دي او بل طرف ته هغه رجوع نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به انتهایی په دې باندې پریشان او هر ټیم به داغه کوشش دا چې د خلک به څنګه ایمان راوړي دو به څنګه الله پاک طرف ته راګرځي نو الله پاک حکم راولېږي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات چې لاړ دي نشي ساستا یعنی ستا سادي لاړ نشي علیهم په دو باندې حسرات د وجه د افسوس دومره افسوس او ارمان هم مکو ستا کار هغه صرف دا دی چې دو ته د خدای پیغام ورسېد وس کدو دا قبلی او کنه
بس تا ذمہواری هغه پوره شو. ان الله علیم بما یصنعون، یقینا الله پاک علیم دی پوهه دی په هغه څه چې دوی کوي. بس الله پاک یو عقلی دلیل په یو مثال سره هغه د هغې وضاحت کوي او هغه پیش کوي چې خلق ښه پوه شي، چې انسان هغه د دې خبرې نه په جهالت کې دی چې دا انسانان چې دا خاورې شي او مړه شي او ختم شي دا به دوباره څنګه راژوندي کړي. نو الله پاک د دې وضاحت په یو مثال سره کوي. والله الذي ارسل الرياح، الله پاک هغه ذات دی چې رالیږي هواګان، فتثير سحابا، پس اوچتوي دا وریځو لره، فسقناه الى بلد ميت، الله پاک وایي نو وچلو مونږه دا وریځې الى بلد ميت، طرف د یو خار مړ ته، یعنی د وچ. کله چې بارانونه نه وي، اوبه نه وي او بالکل سوکړه شي، نو دا ځمکه دا ګیاګانې او دا بوټي دا فصل دا داسې وچ شي چې وچ د وچېدو د وچې نه په مړ حساب شي، ختم شي. دا ځمکه بالکل سره خاورې دا پاتې شي. نو الله پاک وایي چې دغې ځمکې ته موږ وریځې وچلو چې د هغې په ذریعه کې موږ باران وکړو. نو فاحیینا به الارض، ژوندی کو مونږه په دې سره ځمکه، یعنی تازه کو مونږ په دې سره ځمکه چې بارانونه وشي. نو دغه وچې ځمکې دا شړې ځمکې د خپلې ګیاګانې دا فصل دوباره را شین او تازه نه کړي. نو الله پاک وایي دا مونږ ژوندی کو او تازه کو بعد موتها، وروستو د مرګ د دې نه، یعنی د وچوالي د دې. نو چې څنګه دا شړه ځمکه دا وچه ځمکه دا مونږ دوباره په باران سره تازه کو او شنی کو. نو الله پاک وایي کذالک النشور، دغسې دوباره پیدایش ستاسو. او دا به هم الله پاک یو باران وکړي چې د هغې سره به دا ټول انسانان دا به دوباره الله پاک راژوندي. نو الله پاک وایي چې دغه شړه ځمکه تاسو دې ته سوچ وکئ چې دا الله پاک دوباره راژوندي کوي. او یو کال یو بوټی هغه تخم د ځمکې ته ورېږي او دا بوټی ختم شي، او په دې باندې دا پوره جمع دا موسم واوړي. نو چې کله موسم د بهار راشي، نو تاسو نه وینئ چې دغه شیزونه دا دوباره بیا الله پاک را تازه کړي. نو دا یو کال دا په دې ځمکه کې نسخه کېږي، نه ختمیږي، نه ورکېږي، لیکن موږ ته خو په نظر نه راځي، موږ خو وایو چې ختم. نو الله پاک وایي چې دا شیزونه چې زه دوباره ژوندي کوم، دا په دې کې ستاسو دپاره عبرت دی چې څنګه دا را دوباره دا تازه کومه او بیا یې را ژوندي کړم او را ویښېږومه، دغه شان به تاسو یو ورځ دوباره را پیدا کړم او را ژوندي به دې. من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا، هغه څوک چې هغه غواړي عزت. موږ چې په دې دنیا کې دا دومره منډې تړلې وهو او دا هر څه کوو خو د عزت دپاره. نو الله پاک فرمایي فلله العزة جمیعا، پس عزت ټول د الله پاک په اختیار کې. ته د الله پاک ته نزدېکت حاصل کا، الله پاک بدل عزت درکړي. عزت په دې کې نه دی چې ته بهر منډې وهې او ته ظلمونه او زور زبردستی کې او ته وایې چې ما ته عزت حاصل شي. یا د مکې خلقو هغو به منصوبې جوړولې او دغه شانتي عبدالله بن ابی منافق هغه یو پیره ووی چې عزتناک خلق هغه به بې عزته خلق هغه د مدینې نه وباسي، نعوذ بالله، ځان ته عزت والوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام هغه ته داسې ښکاري. نو الله پاک حکم راولېږو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. خاص عزت د الله پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو د پاره ده، ولكن المنافقین لا يفقهون، لیکن منافقان د پوهیږي په دې باندې، نو خو په دنیا کې عزت نه
نو الله پاک حکم راولېږو الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه خاص الله پاک یصعد الکلم الطیب ورخیجی کلمې پاک یرفعه پورته کوي هغې لره الله پاک یعنی عمل صالح لرا پورته کوي الله پاک مقام د قبولیت مقام ته الله پاک دا پورته والذین یمکرون السیئات او هغه خلق چې چلونه جوړوي د بدو کارونو نو الله پاک وی لهم عذاب شدید د دوی دپاره عذاب سخت ومکر اولئک هو یبور او هر چل د دې کسانو بیکاره د دوی دغه تدبیرونه اگر که څه ورځې دوی ته څه دنیاوي یا یو څو ورځو دپاره څه فایده ورسوي او دوی په دې خبره باندې پوه شي چې موږ په دې کې کامیاب شو لیکن انجام د دې هغه به د ناکامه نو الله پاک فرمایي ومکر اولئک هو یبور او هر چل د دې کسانو به بیکاره کړی شي انجام به د دې دی چې دا به ناکام الحمدلله ټول تعریفونه د خدای توب خاص الله پاک لره دي فاطر السماوات والارض چې پیدا کونکی د اسمانونو او ځمکې دی جاعل الملائکة ګرځونکی د فرشتو دی رسلا قاصدان اولی اجنحة مثنى مالکان د وزرو دوو وثلاثا او د دریو ورباع او د سلورو یزید فی الخلق اضافه کوي په پیدائش کې ما یشاء هغه چې دی غواړي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پاک په هر شی باندې قادر دی ما يفتح الله للناس هاغه چې پرانځي الله پاک خلق لرا من رحمت سرحمت فلا ممسك لها نونشته بندون کې د هغې وما يمسك او هغه چې دی بند کړي فلا مرسل له نونشته ازادون کې د هغې من بعده پس د بندولو د هغه نه وهو العزيز الحكيم او هغه زورور حکمتون والده یا ایها الناس اے خلقو اذکروا یاد کئی نعمت اللہ علیکم نعمت دا اللہ پاک پتا سباندی هل من خالق آیشتے سوک پیدا کون کے غیر اللہ علاوہ دا اللہ پاکنا یرزقکم چی رزق در کئی تاسوتا من السماء والارض دا اسمان اوزمکنا لا الہ نشتے حقدار دا بندگئی الا ہو سوا دی اللہ پاکنا فأنا تؤفكون
بیا څنګه اړولې شي تاسو د حق نه وَإِن يُكَذِّبُوكَ او کدو درو جن کیتا فقد كذبت پس یقینا درو تکذیب کړی شوی رسلا د پیغمبرانو من قبلک مخکستانا وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله پاک ته واپس د ټولو کارونو یا ایها الناس اے خلق ان وعد الله حق یقینا وعد د الله پاک رښتونی ده فلا تغرنكم الحياة الدنيا پس په دوکه کې دیوانه چي تاسو ژوند د دنیا ولا يغرنكم او ندی دوکه کړی تاسو بالله فالله پاک یعنی په مقابله د الله پاک کې الغرور هغه ډیر دوکه ورکوونکې چې شیطان ان الشیطان لكم عدو یقینا شیطان ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا پس ورثئ دلره په دشمنۍ انما يدعو حزبه یقینا دی رابلی ډله خپله ليكونوا ندید پر چشدو من اصحاب السعير ملګری دور بلیدون کی الذين كفروا هاغه کسان چې کفر کړي دي لهم عذاب شدید ندو د پر عذاب سخت والذین آمنوا او هاغه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي لهم مغفرة تدو د پار بخنه ده واجر کبیر او اجر ډیر لوی ده افمن زین له آیا پس هغه څوک چې خیسته کړی شي هغه ته سوء عمله بد عمل ده هغه فرآه حسنا پس دینی هغه خیسته پس د خوی چې زمانه خیسته کار بل څوک که یو سړی ډمګیري کوي نو هغه د دام ښه کار کوي کنه دی بیا دا نه کوي چې کله دی ته وی چې دا کار خانه دی د هغه ورځ باندې به بیا پرې فإن الله يضل من يشاء پس یقینا الله پاک گمراه کوي هغه چاله چې وغواړي ويهدي من يشاء او هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي فلا تذهب پس لاړ دي نشي نفسك ساستا عليهم پدو باندې حسرات د وجد افسوسنا ان الله یقینا الله پاک علیم پوهه بما يصنعون فهغه څه دوی کوي والله الذي او الله پاک هغه ذات ته ارسل الرياح شرالیگی هواگانی فتثير سحابا پس اچتوی دا وریزی فسقناه
نو اچلو منگا هغا الى بلد میت خار وجتا فاحیینا به الارض پس تازه منگا پدی سرسمکا بعد موتها رستو دوچوالی دهغینا كذلك النشور دغسی دوبارہ پیدائش تاسو دے من کانا سوک چوی یرید العزتا چغواری عزت فللہ العزت جمیعا پس عزت طول دا اللہ پاک پا اختیار کی دے الیہ خاص حغتا يصعد الكلم الطيب ورخيجي كلمي باكي والعمل الصالح أو عمل صالح يرفعه پورتكوي هغيلر الله باك يعني الله باك هغا پورتكوي مقام دا قبوليات والذين او هاغا کسان يمكرون السيئات چی چلو جوڑوی بد لهم عذاب شدید اغولر عذاب سخت ومكر اولئك هو يبور او هر چل ددی کسانو و بیکار کڑشی